السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنیر ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان یو داسې نظم وړاندې کوم چې سرنامه یې د ورکه او دا نظم د غنی خان د لټون په کتاب کې په 600 په 1 پاڼه باندې رقم شوی دی. راځئ چې وړاندې دا نظم ورو بیا په خبرې کوو. غنی بابا وایي زړه مې د غم لړو کې یو فنا شوی دنیا، زړه مې د غم لړو کې یو فنا شوی دنیا، دا دروغجن قلم مې ټوقې جهان ته کوي. ژوند د افسوس تیرو کې یو ورک شوی امید، دا منافق شونډې خندا جانان ته کوي. خیال او زړګی بې کسه لکه هوس د یتیم، سترګې مې غلی غلی جړا خپل ځان ته کوي. دا ناز او شرنګ او دا شان مستی او ګل او جانان، د ورکېدو قصې دي او ورکې ځان ته کوي. زما عزتمندو غنی بابا وایي چې زړه مې د غم لړو کې یو فنا شوی دنیا، زما زړه چې دی په هغې باندې غمونه دي، د غمونو لړې پرې راغلي دي او زما زړه فنا کړی دی. دنیا د خوشحالو ځای نه دی. په غنی خان باندې حالات راځي. غنی خان د الله ولی دی او د الله ولیان چې دی دی چرته الله عرضي خوشحالو باندې نه خوشحالی، دی باندې ازمایښونه راولي او دی له بیا الله سبحانه وتعالی د صبر توفیق ورکړي او په دغه صبر دی ځان ته نږدې کوي او بیا همیشه دپاره وله خوشحالۍ ورکړي. نو غنی خان وایي چې زما زړه مې د غم لړو کې، د غم په لړو کې څه دی، یو داسې دنیا شوه چې فنا شوه، پکې یو فنا شوې دنیا، دا دروغجن قلم مې ټوقې جهان ته کوي. د غنی خان کلام چې دی هغه چې ته لولې یا اورې نو خندا به درځي. نو غنی خان وایي چې یاره زما زړه او زما په قلم کې تضاد دی. زړه خو مې په غم کې ډوب دی او قلم چې مې لیکي نو هغه دنیا ته ټوقې لیکي. اوس دا ټوقې نه دا حقیقت دی، خو دا انسان ته چېرته په ژوند کې راغلي نه دا خبرې. نو لکه اوس ملا او د صوفي او د هر متعلق چې غنی خان څه لیکلي دي نو موږ ته داسې ټوقې ټقالې ښکاري، خو ټوقې ټقالې نه دي، دا حقیقت دی. غنی خان وایي چې دا دروغجن قلم مې ټوقې جهان ته کوي. بس قلم چې مې لیکي په هغې پورې خلک خاندي. نو داسې ګڼي چې لکه غنی خان د مست سړی دی او د چېرته په ده باندې غم تیر شوی هم نه دی، خو نه زه ډېر په غم کې ډوب یم. دا خو قلم دی چې تاسو وخندوي. ژوند د افسوس تیرو کې یو ورک شوی امید، دا منافقې شونډې خندا جانان ته کوي. او زما ژوند چې دی دا د افسوس په تیارو کې ورک شوی امید دی. یعنی امید چې دی چې ورک شي نو انسان مایوسه شي. غنی خان خپل ژوند ته ورک شوی امید وایي. په غنی خان باندې دومره ازمایښتونه راغلي، دومره حالات او دومره سختې پرې راغلي دي چې ټول عمر په جیل کې او بیا غمونه یو بل، د زوی، د ښځې، د لوڼو، داسې که نه د پلار او نور داسې ناکردې پرې راغلي د حکومتونو د زمانې د طرف نه. نو دقې سختو او ازمایښونو د غنی خان ژوند چې دی د هغې نه یو ورک شوی امید پیدا وي، خو د ده امیدونه ختم شوي دي. نو ژوند داسې دی په داسې د افسوس په هغې تیرو کې چې لکه څرنګه یو امید ورک شي. او زما دا منافقې شونډې چې دي داسې کوي جانان ته خندا کوي. مقصد دا دی چې الله سبحانه وتعالی په ما باندې ازمایښونه راولي، په ما باندې سختي راولي او په کار ده چې ما جړلی، خو زما شونډې هغه چې جانان ته وګوري نو په خندا شي، ورته شکایت نه راځي زما په شونډو باندې، خندا راځي. او خیال او زړګی بې کسه لکه هوس د یتیم، زما خیال او زړه چې دی دا بې کسه دی، بې څوکه دی، د دې څوک نشته. لکه څرنګې چې د یتیم هوس، د یتیم چې کوم خواهشات دي، یتیم مثال په طور باندې یو بچی دی، دغه پلار ښه برابر دی، روغ دی، ښه مالدار دی، نو هغه که بوټانو تړه وشي، که کپړو تړه وشي، که کیلونو تړه وشي، هر څه ته چېړه وشي، پلار ته ووایي بازار باندې د پلار سره تیریږي، وایي ماله دا واله دا واله دا واله، د هغه هوس پوره کېږي، د هغه امیدونه او د هغه فرمایشونه پوره کېږي. یتیم هغه چا ته وایي دا خو بېوسه دی، پلار نشته دی، مور چې ده هغه کونډه شوې ده، نو د ده چې څه تړه کېږي نو د خواهشات په زړه کې او په زړه کې پاتې شي، په شونډو رانه شي. چا ته وایي چې ماله راکړه او ماله واخله، درته پته ده هر څه په پیسو کېږي، پیسې د پلار سره پلار مې نشته دی نو ماله به
څوک زما فرمایشونه پوره کوي. نو غني خان وایي چې خیال او زړګی بې کسه لکه هوس د یتیم. تاسو ګورئ غني خان څومره زورلی شوی دی چې زما خیال او زما زړګی دا د یتیم د هوس په شان بېوسه شوی دی. څنګه چې یتیم بېوسه شي ځان له هېڅ نشي اخیستی، دغه رنګې زه هم ځان له څه نشم کولی، بېوسه یم، بېکسه یم، څوک مې نشته دی او سترګې مې غلې غلې جړه خپل ځان ته کوي لکه څنګه چې یتیم لکه څه خوښ شي او دی چې خپل ځان ته وګوري چې یاره مور خو مې دا کار نشي کولی، زه خو مور ته مور نشي اخیستی، که چې پلار مې مړ دی مور به مې څه کوي. نو دی بیا د ځان سره په ژړا شي، دی خپل ځان ته په ژړا شي. نو غني خان باندې غمونه راځي زما عزتمندو او د ده تم ځان د یتیم په شان ښکاره شي. نو سترګې مې غلې غلې جړه خپل ځان ته کوي، بس زه جاړم، غلی غلی جاړم، بل چاته نه جاړم ځکه چې څوک مې شته دی نه. څنګه چې یتیم چاته نشي جړلی ځان ته جاړي، دغه شان غني خانم ځان ته جاړي چې زه جړه او زما سترګې خپل ځان ته جړا کوي. یعنې زه چاته شکایت نه کوم، نه چاته خپل د زړه حال وایم. دا ناز او شرنګ او دا شان، مستی او ګل او جانان. دا نازونه او دا شرنګونه او دا شانونه چې دي، مستی او ګل او جانان، د ورکېدو قصې دي او ورکې ځان ته کوي. دا خو د ورکېدو قصې دي زما عزتمندو. که ناز مومې، که شرنګ مومې، که شان لټې زما عزتمندو، که مستی حاصلې، که ګلونه حاصلې او که جانان حاصلې، د دې پسې به غني خان څه وایي؟ واه څه عجیبه خبره کوي. دا ناز او شرنګ او دا شان، مستی او ګل او جانان، د ورکېدو قصې دي او ورکې ځان ته کوي. دا څومره هم چې د خوشحالۍ کیفیت دی، نو ناز دی چې یاره ته په چا ناز وکې، شرنګ دی ستا د ژوند یو شرنګ وي، یو څه ورته وایي، یو رونق وي او شان وي، د ستا یو عزت وي، مستی دې په زړه کې وي، ګلونه د چاپیر وي په ګلستان کې او جانان د سره په غاړه یي. نو داسې دي د ورکېدو قصې دي او ورکې ځان ته کوي. زما عزتمندو دا کو ته حاصلول غواړې نو دې پسې به وړمبی ځان ورکې، او دا د ورکېدو قصې د وړمبی به ځان ته د ورکېدو قصه وکړي چې جانان مومې، ګلونه مومې، نو څه چل به کې ځان به پسې ورک کې، خپل ځان به ول په دې پویه کې، ځان به په دې مطمئن کې چې زه به ورکېږم الو به شته کېږم او زه به الله او د الله معیت هلو مومم په دایمي توګه باندې چې زه په دنیا کې عارضي طور ځان ورک کما، خپل خواهشات دا زه خاورې کما او چې څه الله سبحانه وتعالی په ما راولي نو هر قضا ته زه رضا یم او هرې فیصلې ته ما غاړه نیولي، ځکه چې الله سبحانه وتعالی بې د ستړو نه موندل نشي. هغه خاطر افریدي صاحب شعر دی، الله دې قبر د نور نه ډک کړي، چې خلق پې تیر شوی د سرونو نه، خلق پې تیر شوی د سرونو نه، خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي. خاطر وایي چې زما معشوقه، زما محبوبه، هغې دا وویې چې ته خو عجیبه غونته انسان یې، ته زما نه په خوله باندې خوله غواړې چې ما له خوله راکړه، زما د دې خولې دپاره په دې خو خلق د سرونو نه تیر شوي، ته د سر نه تیر شه الو به ته زما شونډې او خوله ومومې. داسې لیونتوب کې داسې لیونی کېږم. نو غني خانم دغه خبره کوي چې مستی دا ناز او شرنګ او دا شان، مستی او ګل او جانان، د ورکېدو قصې د ورکې ځان ته کوي. نو دا به وړمبی ځان په دې خبره پوه کې چې یاره زه د الله لټون کوم، نو د الله په لټون کې به څه کېږي؟ د الله په لټون کې به ته ځان ورکې. زما عزتمندو واحد د الله لټون داسې دی چې په دې کې به ځان ورکې، او چې ځان دې ورک کو نو بس الله به عمومي. او چې کله یو انسان تر کومې پورې ځان نه دی ورک کړی او ځان نه دی فنا کړی او دی وایي چې مې او زه نو دی به چېرته هم الله ونه مومي. او بیا دا ځان ورکېده څه دي، د الله لټون څه دی، د الله دوستي څه ده، په تا باندې به حالات راځي، خوشحالۍ ته بړون شي او همیشه دپاره به په داسې حال کې چې
بس سوی به هم کوي، وجود به د سوی هم کوي او نشه به هم یې غني خان په یو نظم کې دي که نه، هم به مزې اخلي او هم به تړپاویږي. نو دقه ته به غاړه ږدي. زما عزتمندو دا د غني خان کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوی، نورو ته ورسوي. الله مو خوشحاله کړه.